السلام علیکم شاعر بازو ظهیر صاحب. وعلیکم سلام. جوړ یې په خیر ژوند په خیر تېرېږي. شاعر سید محمد صاحب. الحمدلله خیر دی شکر دی. یاره بازو ظهیر صاحب نن یې عجبه شعر لیکلی دی په خدای که دې واورېدی ارشاد پلوه به ګرځېږي دی شعر دې ارشاد لیکلی دی. ارشاد را سره شعري کېکه. دا دی واوره نه. وایي زه سات محمد اول فقیر وم بیا باچا سوم. زه سات محمد اول فقیر وم بیا باچا سوم. بیا باچا د فقیرانو په دعا سوم. څنګه و؟ هغه د رحمان بابا شعر و. او وایي دا د رحمان بابا نه دی زما دی رحمان بابا زما څخه غلا کړی دی. وایي زموږ دا رحمان بابا د 300 کاله مخکې دا لیکلی دی او 300 کاله مخکې دا وفات شوی دی. نو دا څنګه کېدای شي چې تاسې دا شعر غلا کړی یې؟ او وایي یاره بازو زیره 300 کاله مخکې چې زه ژوندی وای او زه پیدا سوی وای ما چیرې رحمان بابا ته دا اجازه ورکوله چې د زما شعر غلا کړی وای زما په شعر کې خپل نوم یاد کړی وای. رزیله شاعري دې وشرمور اوس بیا ما تا سره ګورو. او وایي ناکیلرګیان به ولې غورځوې یاره بازو زیره کښېنه. دا د هر چا خپل کار دی. رحمان بابا دې خپل نوم کې یادوي زه خپل نوم کې یادوم. لرګیان